پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر سره په غار ثور کې وخت تیری چې کله 3 ورځې تیرې سولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د کافرانو او د مکې د مشرکانو د دوی په تلاش کې کم ترتیبونه او هغه ترتیبونه سره آرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غي سورستا د حضرت ابوبکر سره د غار صدرې ورځې بعد راوسی د حضرت ابوبکر غلام د عامر ابن فهیره اغه د ابوبکر 2 وشان چې ابوبکر د ډیره وخت د هجرت لپاره تیار کړی دي هغه وشان ورته راوستل باغی وشانو کې پر یو وش باندې د مخ او د لارې وړلو د فارزکه عامر ابن فهیره شپانوش پنوته په غرو کې لارې ډیر ور معلومي ناغي پر دی وش باندې جلاس پور سو پیغمبر علی السلام او ابوبکر پر دی بل وش باندې سپورس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر سره یو ځای سپور دی چې کله لاره باندې روان نو درې یو منزله پورې چې ولاړو د غرمې وخت رالی د غرمې په وخت کې د کیکر درخته ولاړه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر سره په معیت کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته د الله رسول د تبلر ساو اچو چې کله دا درخت سایه تر شوسلو نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه عامر ابن فهیره پر یو لوړ ځای ودراوي چې شاوخوا به نگرانی کوي چې په موږ پسې څوک رانسي او په خپل چې شاوخوا وکتل د غره په لمن کې شپانه دی هغه پسونه سره په خپل اغیله ورله اغه ته وای چې زموږ کو مسافر یو د لارې کې د خورک څخه بندوبست در سره ای موږ د لارې مسافر یو د عربو ډیر شهادت ای کې د مسافرو د ملمنو د اکرام ډیر شل مزاجلو نو هغه شپانه ورته چې زما سره خو سنستا او زما په دې حیوانانو کې داسې حیوانم نسته چې هغه شودي وکي نو حضرت ابوبکر ورته چې سړی د شدول ورکول او نور کول دا د الله تعالی په قدرت کې دي ته صرف د یو حیوان مشته اجازه وکړه هغه یو ډنګر بزدا یا د هغه رمي یو حیوان دی د هغه اجازه ورته وکړه ابوبکر هغه در پیغمبر علی السلام پورې راورسوله هغه شپانه ور سره روان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سایه باندې د دې حیوان پر ملا باندې د سلاس تیر کې د هغه حیوان پر بدن باندې یو دم غوښه پیدا سوه د هغې د غولاندې او د توی سه یو دم شیدې را روانې سوې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه شیدې وچښلې د هغې څه وروسته حضرت ابوبکر رضی الله عنه وچښلې هغه شیدو دپاره عامر ابن فهیره چې شپانه وغیره طلب کوي هغې وچښلې هغه شپانه چې دلته د دې پسو شپانه دی هغې هم وچښلې هغې چې دې حال ته ګوري د خلکو ته ګوري د خپل پسه ته ګوري د هغې هغه معجزه او کرامت ته ګوري هغه ډېره په حیرانتیا کې دی آخر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي ورته ته څوک یې دی ورته انا محمد بن عبد المطلب انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب زه د عبد الله بچیم عبد الله د عبد المطلب بچی دی هغه ورته ته هغه سړی چې په مکه کې تا خلک بې دینه بولي د دینه دې اوښتی بولي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته و زه هغه سړی هغه شپانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر لاسو پر پښو باندې مچ کړي ورته سړی خلک که هر څه وایي خلک که هر څه ګایږي خلک که هر قسم ویناوي کوي لیکن زما د طرفه پر تا باندې مکمل اعتماد او یقین دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر لاس باندې هلته د شهادت کلمه وایي او په اسلام باندې مشرف کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه ځای کې صرف کښېناستی د ګرمۍ سب ځان خلاصوي لیکن د هغې په معجزه او د هغې په برکت الله تعالی پر هغه مځکه باندې داسې رحم وږدي چې یو کافر الله تعالی د ده په ذریعه پر هغه ځای د جهنم د اور ورسره بچاوي چې کله لږ هوسایي وسوله نو حضرت ابوبکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې بس د منزل تلاش دی نو بیا د دې ځای سره روانېږي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر سره وځي د مکې څخه قریش چې کله د دې په تلاش کې ناکامه سلو نو ابو جهل زړه نه سړی دی په مکه مکرمه کې دا اعلان کړی که چیرې محمد او ابوبکر د هغې معلومات موږ ته چا راوړل هغې به په انعام کې 100 وشان ګټي